قرآن پاک ثبت ضبط یو بله په لوح محفوظ کې سوی د هغه ځای کې څه بیا بیت العزت په سماع دنیا کې یو خونه ده چې په بعضو ځایو کې داسې تعبیر سوی ده لکه په دنیا کې چې بیت الله ده د لوح محفوظه ته سماع دنیا ته رانقل سوی دی د هغه ځای کې څه بیا تقریبا په یو د تاریخ والاو په قول باندې په 1500 عیسوي میلادي سنه کې د روژې پر 24 د دوشنبې په ورځ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې د وحی شروع رسوي ده چې په 23 کال کې اختتام شوی دی نو په دې حیث باندې په قرآن پاک کې چې قرآن ته تعبیر د انزال سوی چې ان انزلناه فی لیلة القدر انزال دا په یوه پله راشوی کېدل د دې سوی د قرآن پاک هغه نزول د لوح محفوظ سو سماع دنیا بیت العزت تم راځي او چې کوم ځای په قرآن ته نسبت د تنزیل سوی وننزل من القرآن ما هو شفاء ګوره په تنزیل دا بیا د نجمن قرار را نازلېدل د دې څخه دغه 23 کلنی نزول چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې د عمر تقریبا تاخر یو دقایق خبرې ډېر دقت به ضرورت نه وي چې رسول الله د 40 کلنی وو بیا ما درته وویل چې تقریبا 1500 مسله به مې ځان ورکړه کړي رسول الله په 1500 باندې پیدا سوی دی په 610 باندې وحی ورته راشروع سوي 610 عیسوي میلادي سنه د روژې 24 د دوشنبې ورځ چې پر رسول الله د وحی شروع وسوی دی د 40 کالو تقریبا د دغه څخه نو بیا چې دا وحی شروع وي 23 کاله دا په قرار نازلېدلې دغه ته تنزیل وحی کېږي په قرار نازلېدل هغه صورت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته اول کوم صورت را نازل سو یا په کوم حال کې نازل سو یو خلاصه لنډه خبره دا ده د عایشه صدیقه روایت دی د بخاری په سلسله ثابت دی چې دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اول خوبونه لیدل صادق خوبونه یا صالح خوبونه یا واضح خوبونه یو خبر یاد لري عادت الهی دا دی چې علی انبیاء علیهم الصلاة والسلام ذکر تراستولی اسلام د انسانانو په مځکه کې اصلح د انسانانو په مځکه کې او مقبول د انسانانو په مځکه کې تر نبوت مخته هم تر نبی په خاندان کې څوک نه راغلی تعالی حکمت تشي نه د سوي چې یو سړی غلو باره بیا توبه وکړل بیا نه پیسو بلکې انبیاء علیهم الصلاة والسلام د ډیرو علماو په قول باندې تر نبوت مختم صغیره ګناه نه ده کړې یو ضلع و سهو ده صغیره ګناه در نبوت مختم نه ده کړې هسې نشي چې خطا وځي دلته
د ابراهیم علیه السلام په شان کې واقعه راځي او قرآن پاک وایي خو مفسرون نقل کړی دا ستوری زما رب دی او دا لمر زما رب دی او دا سپوږمۍ زما رب دی او دا خپل ځان ته بیا به انشاءالله راشي محمل لري نبي صغیره ګناه نه ده کړې کبیره خو اتفاقا نه ده کړې تر نبوت مختم او عجبه دا ده په دا ظاهري جسم باندې الله انبیا اسلام پیدا کړي ګټو شل لوړوند کور رسني رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حسن حسن و چې یو راوي وایي چې ما د څوارلسم سپوږمۍ ته به یې پله کتل بیا به مې ده کتل چې کوم یو ښایسته دی او ان تر دې نسبي عزت الله ورکړی و انبیا په لوړ خاندان کې پیدا کېدل بیا حکمت د الله کې دا چې دا پکې ډېر جهال دی چا نسب ته هم ګوري ستاسې پښتانه اوس نه وایي د پلانکي پلانکی ځای دی دی په عمر په واشکي مخ په قبله نه ګزارېږي مګر یو بل مسلمان په دې متهم کوي وایي دا پلانکی ځای دی قومیت ته موږ خوار ده نو الله د انبیا په دې سلسله پیدا کړې وه د نبوت مخ ته به هم امین د انسانانو اوس محمد صلی الله علیه و آله وسلم په محمد امین باندې معروف محمد امین چې امین و په ټول عمر یې درواغ نه ویل غدر یې نه کوي فسق یې نه کوي لهو و لعب یې نه کوي امین خیانت یې نه کوي نو علیه الصلاة والسلام چې نبی سو د عایشې صدیقې روایت دی که څه عایشه خو په وخت کې پیدا سوې لا نه وه خو هغه بیا د بخاري مسله ده دا ځای نه دی چې د نبوت مخ ته یې شپږ میاشتې صالح صادق خوبونه لیدل چې خوب یې ویلی خامخا رښتیا کېدی په دغه نګاه باندې علما لیکي چې خوب شپږ څلوېښتمه حصه د نبوت رسول الله ته درویشت کاله وحی راغلي شپږ میاشتې خوبونه شپږ میاشتې درویشت کاله څو کېږي شپږ څلوېښتمه یې کېږي نو خوب شپږ څلوېښتمه حصه د نبوت برسوي ولیکن دا ته یوه نقطه شته بعضې ځایونو راځي چې خوب اویایمه حصه د نبوت دی بعضې ځایونه راځي چې څلوېښتمه دی و پنځوسمه دی یعنې مختلف اقوال راځي ښه خبره دا ده د ترمیزي یو محشي دی کبیدوري هغه وایي د خوب دا حصه سي د نبوت دا معنا ده د نبوت خبره سل په سله یقین د صادق د نبي په خبره کې خو څوک نسته کذب نسته خطا نسته تعالی طرف خوب حصه د نبوت دا معنا ده چې خوب هم صادقېږي مصداق پیدا کوي اما دا چې یو ځای راځي چې پنځه څلوېښتمه ده یو ځای راځي پنځوسمه ده یو ځای راځي اویایمه ده یو ځای راځي پنځه اویایمه ده دا بیا څنګه دی نو دا یو تعویل خو به موږ جوړ کړو چې خوب شپږ څلوېښتمه حصه د نبوت ته دا معنا ده چې رسول الله ته درویشت کاله وحي جلي راغلي شپږ میاشتې خوب لیدلی دا د پنځه اویا ده څنګه جوړوئ نو یو عجبه ښایسته خبره ده کوکبیدوري کړې ده دا د وخت لپاره درسره زده کړئ دی وایي چې څونه انسان صادق وو خوب هم هغونه صادق دی د وحي خصلت خو صدق دی اوس نو چې خوب شپږ څلوېښتمه حصه د نبوت دی دا معنا ده چې د صدق خوی غالب ده پنځه اویایمه حصه دی دا معنا چې صدق یې غالب دی اوس نو که سړی څونه صادق وو خوب یې هغونه وحي ته نږدې دی صادق لسانا
اصدق لسانا اصدق نوما که څوک په ژبه صادق و په خوب هم صادق انو باره د خوب د چا خوب وحي ته ډېر ورنږدې د چا خوب د وحي څه لیرې دا معنا د چا د خوب د صدق احتمال بیخي ډېري د چا د خوب احتمال د صدق څخه لیري د چا د خوب احتمال د صدق منځګړی په دغه باندې یو ځای په 45 شپږ 40 تعبیر کیږي یو ځای په 15 تعبیر کیږي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خوبونه لیدل او چې خوب یې ولید هغه څه بسوه یو په دا مسله چې څه حکمت پکې و چې د رسول الله د نبوت شروع په خوب وسوه موږ په بل موضوع کې روان ما سمې سر ټکی وایو کېدای شي حکمت دای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مزاج او وحی ته برابر شي دا د عادت خلاف شي پسې اثر کوي چې ما د عادت خلاف دا اوس ته سناسه سیاوپ له په دې دروازه باندې سړی راننوځي دا یوالي ویش جګوي او دغه ورځ لاسونه ژرې په باندې ورځي بار لاسونه راپورته کوي طالبانو څه کوي ټوپ نه کوي سړی بیمه شپشنه دی یوالي ویش لاسونه بیا ورځي ژرې بیا غاټي د عادت خلاف یا دغه سړی چې سره تراب مبتي کوي دا د پاس له تو ګوري طالبانو څنګه ناشته خدای خبره چې ګیر بسې که به تر پروسه راځي خدای انسان به د عادت په خلاف نو چې کوم څوک د ملک سره ملاقات کوي دا الله وحي ورته راوړي چې نه جن سره یو دی نه طبيعت سره یو دی نه مزاج سره یو دی دې دل برداشت کوم نشي کېدای چې ملک د الله کلام ورته راوړي نو بیا په دې باندې حکمت ربي داو چې په قرار به نبی په خوب کې د دې وحي سره معتاد کوي چې یو د ناسا په وحي ورته راشي ملک ورته راشي برداشت به نه وکړي بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یوازې والی خوښ شو بیا به ته غار حرا په داسې ساحه کې و چې هلته بیت الله ځینې معلومېدل هلته بیا خلوت کوئ ګوشه نشیني بیا کول عبادت بیا کوئ دا چې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم عبادت کوئ ښه خبره دا وه چې رسول الله لکه معلوم چې د یو نبي په امتیت کې نه راغلی نو څوک وایي د هر نبي د دین څخه به یو جز الهام ورته کېدی څوک وایي عبادت یې تفکر و څوک وایي د ابراهیم علیه السلام د دین څخه عبادت کوي څوک وایي د نوح علیه السلام د دین څخه څوک وایي د پلانکي د دین څخه کوي خو به هر حال د الله په ذکر او فکر او شغل باندې و بنا بر تعین چې دغه عبادت یې کوي یا د دغه نبي پر ملت کوي دا تعین ناڅاپه ملک ورته راغلل اقرأ ووایه دا ورته وویل ما انا بقارئ قارئ نه یم بیا دا ملک یې ګیر کړي کښې دلته د بخاري په تعبیر دوه تعبیره معلومیږي یو تعبیر داسې معلومیږي چې دا ملک یې داسې علیه السلام کښې کړی چې علیه السلام یې په تکلیف کوي سړی چې پر بل په موټر زورور وي باره یې کښې کوي داسې معنا او بله عجبه دا ده چې علیه السلام یې
کښې دونه یې کښې چې ملکه په تکلیف سوه. ملکه ځینې په تکلیف سوه. دلته نو کتابونه عجب وکړي. جبريل يامين دا تليفون يبقى بانك زي ولا تليفون صلى الله عليه وآله وسلم. دا روایت کې د شمالي چې ملک د شکشي چې پر ملک تاثیر راغی. لکه اوس څوک شکار دی دونه شکار دی چې پر تا تاثیر راشي. دلته نو عجبه ده د جبرائیل دونه زور و چې د لوط علیه السلام د قوم ځکه ګرد د ځمکې سرای پر وزر واخیسته چپه یې راواړول او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم دونه کښې د طاقت نه لري دونه. نو یا خو داسې و چې کېدای شي رسول الله پر بشري صفاتو دلته پر بشری میازاجو دغه جبرائیل پر بشری میازاجو بشری صورت راوښتي او بیا دا نو جبرائیل خو نو هلته نامې و چې کافران یې په لاس ورغلي وو مځکې پر اړولې دلته خو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې خو نو نه و چې هر ځای پر هر چا دی دونه غښتلی. بهرحال بیا ورته اقرا بیا ورته ما انا بقارئ درې واره څلورم وارة الاقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. نو اصل خبره مختار خبره وسا خبره دا ده چې د سوره اقرا دغه 15 آیاتونه د قران اول نازل شوي دي. دا چې څوک وایي سوره مدثر نازل شوی، څوک وایي سوره مزمل نازل شوی، څوک وایي سوره فاتحه نازل شوی، څوک وایي سوره والضحى نازل شوی. اصل سوره اقرا دی. بیا 3 کاله یا 2.5 کاله د وحي فترت راغلی، وحي قطع شوي دي. بیا سوره مدثر نازل شوی دی. نو اول ما نزله د قرآن سوره اقرا. بیا د دې قرآن پاک چې کوم نزول وسو دلته یو دوه حیثیت استه. کسته چې فکر دی د قرآن پاک د دې سورتو په سر په عنوان کې لیکلي دا سورت مکی دی دا مدني دی. علماو په تفصیل داسې کړی چې قرآن 114 سورت دی، 15 مکی دي، 18 مدني دي، 1 مختلف یها څوک مکی څوک مدني. دغه خبره وکړو چې دغه صورت چې مکی وایي دغه صورت چې مدني وایي دا څنګه وجه ده. د دې خبرې بیا لن حاصل زده کوي خلص یې دا دی چې کوم صورت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هجرت مخته نازل شوی بس مکی دی، چې تر هجرت وروسته نازل شوی مدني دی، کڅم په مکه کې نازل شوی. تاسو په خبره پوهیږئ یو سورت یو آیات تر هجرت بعد په مکه کې نازل شوی، په فتح کې د مکې نازل شوی، په حجۃ الوداع کې نازل شوی، په عمرة القضاء کې نازل شوی، په صلح کې د حدیبیه نازل شوی. دا خبره په مکه کې و. یا په سفر کې نازل شوی، طائف په غزوه کې نازل شوی، د تبوک په غزوه کې نازل شوی. خو د هجرت بعد وزګر څوک ورته ویل کېږي مدني.
مکی مدنی دا یو وسا تعبیر دی، احتمالات یې ډېر دي. کوم ځای چې مو صورت ولیدی چې دا مکی دی دا مدني دی، د مکی دا معنا ته هجرت مخ نه نازل، که څه په مکه کې نه نازل شوی، په یو سفر کې نازل شوی. مدني دا معنا ته هجرت وروسته نازل، که څه په مدینه کې نه نازل شوی بلکې په مکه کې نازل شوی. دې ته څوک وایي کېږي مکي و مدني. علما وایي یو څه فرق د مضامینو په حیث کړی. وایي د مکي سورتو ډېر دارومدار پر توحید د الله، پر مزامت د شرک او ډېر د رجع الفاظ په راځي چې کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، او یا خطاب په اغلب کې په یا ایها الناس راځي، او خطاب د مشرکینو سره. وایي خو اهل مکه کې مشرکین وو. د مدني سورتو خطاب یا په یا ایها الذین آمنوا او مضمون کې ډېر مخاطبه او بحث د منافقینو هم کېږي. په مدینه کې منافقین پیدا شول او ډېر امر د جهاد پکښې راځي او ډېر بیان د احکامو پکښې راځي. که ښه دقت وکړئ، زکات په مدینه منوره کې فرض شو، روژه په مدینه منوره کې فرض شوې، حج په مدینه منوره کې فرض شوی، جهاد په مدینه منوره کې فرض شوی، جمعه په مدینه منوره کې فرض شوی. نو په مکه مکرمه کې توحید د الله ډېر مدار د آیاتو، مذمت د شرک ویې کېدی، دعوت د وحدت وحدانیت د الله کېدی. په مدینه منور کې بیا احکام ډېر بیانېدل، د جهاد بحث کېدی، د منافقینو د یهودو مذمت ویې کېدی. په مکه مکرمه کې هغه نه و. او که په بل تعبیر خبره وکړو، د قرآن مضامین جمله احکام دي، علمی احکام. بل علمی جدل، علمی جدل، علم مجادله، علم مباحثه، یو دلیل پر چا قائمول، دا دوه مضمون دی. دریم مضمون د قرآن تذکیر بی ایام الله، د مخکنیو امتو ورځې را یادول. څلورم مضمون د قرآن تذکیر بی آلاء الله، د الله نعمتونه را یادول. پنځم مضمون د قرآن تذکیر بی ما بعد الموت. څو شاسو؟ پنځه. بیان د احکام، بیان د محاجت د دلیل قائمولو پر کفارو، پر مشرکینو، پر یهودو، پر منافقینو، د مخکنیو خلکو ورځې یادول چې فرعونیانو دش وکړل هلاک سول، سمودیانو دش وکړل هلاک سول، وتیانو دش وکړل هلاک سول. دا مخکې ورځې یادول د پاره د عبرت او تذکیر بی الله الا د الله نعمتونه را یادول، او ما بعد د موت، د مرګ، د آخرت، د قیامت بیان کول. دا یې مضامین دي. په دې کې که اوس نو ووایو چې دغه احکام د قرآن واجب، مندوب، مباح، مکروه، حرام، دا پنځه مضمونه دي. علمی جدل دا هغه دلیل قیام کیږي چا په مقابل
د یهودو نصاراو منافقینو مشرکینو. تذکیر بایام الله د پاره د تخویف د عبرت د عبادو چې کوم قوم تر تاسې مخته د نبي څخه بغاوت وکړي، فساد یې وکړي، الله هلاک. داود علیه السلام قوم یې بېزویګیان کړ، د لوط علیه السلام قوم یې مځکه پر واړول، قارون یې په مځکه چغ کړي، فرعون یې په دریاب کې غرق کړي، سمودیان یې په هوا و باد هلاک کړي. په دې کې څه حکمت؟ حکمت دا و چې دا زمانې خلک وبېرېږي چې که موږ د الله د رسول څخه بغاوت وکړو، الله د خپلو رسولانو د باغیانو سره دغه معامله کوي، د عذاب راکړي. دا حکمت. او تذکیر الله د الله نعمتونه را یادول حکمت څه دی؟ د بنده الله ته توجه کېدل، چې الله نعمت در باندې یادوي چې ته مې پیدا کړی، ستا اهل مې در کړی، اولاد مې در کړی، مال مې در کړی، بلکې وهو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. ټول د مځکې مخلوقات ستا شتمني بیا اعتبار دي. ملکه سړی درته وایي چې فلا دې ووه لکن تا ته 100 لکه روپۍ در کړي دي، ته یو مسواک نه ورکوې. یو رقم باعث د دې نه دی سړی نو شکر ګزاري وکړي. حکمت دا دی چې بندگان الله ته متوجه شي. او د تذکیر د ما بعد الموت حکمت دا دی چې بندگان وبېرېږي د قبر د عذاب څخه ځان ورته برابر کړي. هغه لار چې د قبر د عذاب، د قیامت د رسوایي، د الله د سخط او د قهر خلاصېږي، هغه لار مختار کړي. دا حکمت دی. ولیکن دا یوه خبره زده کړئ بیا، د قرآن پاک جمله مضمون، د قرآن پاک اصلي شان نزول بس دغه مضامین هم دي چې قرآن په څه شي نازل شوی. ګورئ، د خصوصي شان نزول د قرآن په هر آیات کې نه ضرور دی، نه لازم دی، نه مستا. دا خبره ډیره مهمه ده زده کړئ. د قرآن پاک د هر آیات په شان کې شان نزول دا نه دی لازم، نه مستا. که څه بعضې علما جغېدلي پر هر ځای باندې شان نزول جوړ کړي، خو دا د واقعاتو خلاف خبره ده. د قرآن عمومي شان نزول بس دا دی. خلق مشرکین و، خلق یهود و، خلق نصارا و، خلق منافقین و. الله رب العزت دې د دوی د اصلاح دپاره د خپل وحدانیت بیان وکړي، د شرک مذمت یې بیان کړي، د نفاق مذمت یې بیان کړي، د یهودیت و نصرانیت د بغاوت مذمت یې بیان کړي. دغه د خلکو شرک، نفاق، یهودیت، نصرانیت به سبب د دغه سو چې دغه مضمون جمله آیاتونه ټول په دغه کې نازل سو. پوهېږئ؟ یا د دې دپاره چې د خلکو غفلت پورته شي، خلک اصلاح شي، الله ته متوجه شي، وبېرېږي د نبي د بغاوت څخه. ما سبقه د انبیاو د عذابو کیسې ورته ذکر کړي چې د انبیاو په وخت کې پر فلانکي امت داسې عذاب راغی، پر فلانکي امت د عذاب راغی. دغه د خلکو رفع د غفلت د نبي د بغاوت څخه چې بغاوت پرېږدي، دغه به شان نزول دغه شو، دغه د طبقه آیاتونه نازل شوي دي. او دا د خلکو ایقاظ د الله نعمتو ته فکر کول چې غفلت پکښې رانه شي، دغه د خلکو غفلت به سبب د دغه ذریعه ګرځي چې الله دا خپل نعمتونه پر ذکر کړي، او چې خلک آخرت ته تهیو ونیسي، برابر شي. دا د دوی دپاره بیا برابرېدل و آخرت ته، تنبیه پر آخرت باندې، دا بس علت د دغه سو چې هغه آیاتونه چې ما بعد الموت تعلق لري دا نازل شوي دي. تاسو اوس په خبره پوه شوئ؟ دا شخصي شان نزول نشته، دا کلي مضامین دي. قرآن کې عبث شی نه دی نازل شوی. یو وجه خو نو شته نو
کستا سیالی اصول در توای وای نهی تقاضا د مشروعیت اصل کی اصول شاشی دا غشی نوای نهی تقاضا د چا کی د مشروعیت اصل دا معنا د چې یو شی به مشروعیت لري امکان به لري بیا به نو تنهی کوي چې سړی په دواړو سترګو ړوند دی هیڅ شی نه وي ته ورته وایه دا ګروپ ته مه ګوره بیا دې سترګې وړي نو دا خو نو یا ستا پر لیونتوب دلالت کوي یا دا معنا چې نو ته پوسخان پوهې نو دا خو به هغه چا ته وایي د شانه چې کتلي وي راسي اوس نو چې نهي تقاضا د مشروعیت کوي نو الله خو داسې حکیم ذات دی نه داسې ځای نهي کوي چې امکان نه وي نه داسې ځای امر کوي چې صلاحیت نه وي نو اصلي شان نزول د قرآن د اوش پنځه شان بس نو په دې باندې علمي د علم هغه مورد د شان نزول د قرآن ښکاره سو خو تر دې یوه عجبه خبره شاه ولی الله صاحب لیکلې د عجبه ښه خوند یې کړی دی وایي چې قرآن پاک نه پر قوانینو د منطقینو نازل شوی منطقین څه کوي هغه صغرا او کبرا برابري هذا انسان لانه ناطق قل ناطق انسان فهذا انسان هذا انسان لانه نائم بعد نائم انسان خوب نه درغلی خوب نه درغلی چې سر دې غټو د شي ودرې د باندې دروند شو دا ته خوب نه درځي نو د منطقینو قانون خدا شي قرآن په داسې لهجه نه دی نازل شوی چې صغرا ده او کبرا ده او نتیجه ده یا قرآن د اصولینو په طرز نه دی چې عمومي خبرې سوي قیوداتو د اطلاقاتو دا مراعات نه دي سوي یو ځای اطلاق سوي یو ځای تبدید سوي قرآن کې دا مراعات نه دي سوي او په قرآن کې دا اتحاد د مضامینو نه دی مرتب سوی چې خامخا د لمانځه بحث مو په یو ځای کې کېږي د روژې ده په بل کې کېږي د زکات په بل کې کېږي د قصص په بل کې کېږي وجه دا وه هغه وخت کې د هغه خلکو چې عربو چې قرآن ورته نازلېدی د هغو په اصطلاح کې دغه ترتیب د منطقینو د صغرا او د کبرا دغه اصولي طرز نه و الله د هغو پر ذوق د هغو پر مزاج د قرآن نازل کوي او دغه چې بیا نظم یعنی یو مضمون لس ځایه مقرر شوی دی یا بیا د حال په مقتضا د ضرورت نازل شوی دی یو ځای د موسی علیه السلام کیسه د عبرت لپاره ګرځېدلې د بل ځای بیا د عبرت لپاره ګرځېدلې بل ځای بیا د عبرت لپاره ګرځېدلې بل ځای بیا د عبرت لپاره ګرځېدلې ده د خلکو د ضرورت د خلکو د اصلاح لپاره دا واقعات مکررې راغلي دي او لکه څنګه چې د هغه زمانې خلک وه په خپل کلام کې دغسې مقصد لکه د منطقینو د اصولینو د عباراتو نه و قرآن هم هغه د هغو عربو پر ذوق پر مزاج په هغه ډول نازل شوی دی اوس په دې نګاه په قرآن پاک کې یوه واقعه لس ځایه شل ځایه مقرر راغلي یو ځایه سر بل ځایه پای بل ځایه میانې بلکې سر یې وروسته راغلی میانې مخته راغلی دا د قرآن قانون دی او یو بل تعبیر په قرآن پاک کې علماو کړی چې قرآن پاک جمله مضامین په بل تعبیر باندې هغه وایي چې 4600 آیات دي زر آیاتونه د امر دي اوامر پکې ذکر دي زر د نهي دي نواهي پکې ذکر دي زر د وعدي چې
چې الله پکښې کې وعده د عذاب کړي که دا کار وکړي عذاب درکوم که دا وکړي عذاب د وعده وعید وعده په عذاب د وعده دا وعده په خیر کې دا عمل وکړي جنت درکوم دا ثواب درکوم دا ثواب درکوم دا وعده زر د وعید دی چې پر دې شي عذاب درکوم پر دې شي عذاب درکوم پر دې شي عذاب درکوم زر د قصصو دي چې د پخوانیو امتو قصص دي واقعات یې ذکر شوي دي زر د امثالو دي شپاړزه زر د امر زر د نهي زر د وعد زر د وعید زر د قصص زر د امثال 2.5 د تحلیل دي 2.5 د تحریم سل تر تسبیحاتو تعلق لري شپږ متفرق دي والله اعلم دا یو مضمون د قرآن داسې چا ویلی او بله مسله په دې ځای کې وه چې دغه کې څه حکمت و چې قرآن پاک په 23 کاله نازل شو چې یو نه نازل شوی وای وای کېدای شي حکمتونه خو یې ډېر دي یو حکمت دا پکښې و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امی و امی اصل منصوب بسوی مور ته نسبت کیږي معنا دا دی د مور پیدا سنی چې نه ویلې نه تلاوت کړي نه خط لیکلي بس دغه تامي وای ولدا دامیانو نوم اوس به عام کړی دی امی اصل دغه دی چې نه په ټول عمر شی ویلې نه خط لیکلي نه سبق ویلي نه تعلیم کړی نه تعلم کړی نه کتابت کړی رسول الله دا اشکومیو محس نو الله رب العزت دا د امیتوب په حیث دا د قرآن نزول ورته تدریجا وکړي شتر آیت لکه اوس د سپارې و کوچني ته چې یو پله وجېږي یو ساعت پر بسم الله تحقیق وکړي خو استعداد یې لوړ دی سرکالی فکر ولی وسیله برابر سری طالبان تونو کې تحقیق یا هغه شورین تندیانا چې هغه تشویش به لکه بده چې د شراته کوي او یا چې خبره ده چې دا د انسان د یوې پلی انقلاب دا ډېر اشق دی پر مزاج خلق معتاد و د شرک سره معتاد و د شراب سره معتاد و د زنا سره معتاد و د غلا سره معتاد و د بدلاری و بدکاری سره که قرآن یو دم دستی په دستی زنا هم حرامه کړی وای غلا هم حرامه کړی وای قتل هم حرام کړی وای شراب هم حرام کړی وای المنځ واجب کړی وای روزه پلان کوي پلان دا یو دم د خلکو ته په خبره ډېره درنه سوی وای اول قرآن پاک موضوع دا الله توحید مختروان کوي المنځ پسې پرسو قرار زکات سو روژه سو حج سو جهاد سو تدریجي دا مسلې روانې وي مدینه منورې کې حج جهاد مخته پر سوی نماز تعبیر کې وروسته کوي کېدای شي حکمت یې ربي دا و چې دغه خلک چې په جهالت کې غوټه خلک دي که یو دم دا ټول احکام باندې راشي په نفرت کې به ولویږي په تدریج په کرار باندې اصلاح شي او بله ګټه دا هم پکښې ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې ورځ په ورځ نوي وقایع راتلې واقعې پیښېدلې یا خلکو سوالونه ځینې کول الله رب العزت په دغه سوال په جواب کې نوی جواب ورته راوړي
لکه مثال په توګه مشرکین ورته وویل روح څه شی دی بیان یې راته وکړه. یا اهل کتاب پوښتنه ځینې وکړه. الله ورته وایي یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ګوره دا خصوصي شان نزول نو دغه ته وایي. یو خو ما درته وویل چې قرآن ګر خصوصي شان نزول نه لري. دا څو مضامین چې د قرآن درته وښوله چې د قرآن د احکام نازلېدل په دې سبب وشو. خلک مشرکین و، خلک منافقین و، خلک د آخرت غافل و، خلک د الله د نعمتو د غافل و، خلکو سابقه امتو د عذابو د غافل و. الله ورته را بیدار کړه. یو دا خصوصي شان نزول چې خصوصي واقعه به پیښه سوه الله به حکم وکړي. نو داسې خصوصي شان نزولونه راځي ډېر ځایونه هغه بیا دا ګټه لري که سړی دا شان نزول زده کړي بس هغه آیات خپل سي ته وسا زده کړي. نو دغه چې ګای وخت به خلکو د علیه السلام څخه پوښتنه کول د هغه په جواب کې به رسول الله جواب ورکړي یا به رسول الله ته یو تکلیف تیر شو الله به د هغه دپاره دلاسایي دپاره حکم ورته وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مریض شو دوې و درې شپې تهجد لمانځه ته راونوتی. یو ښځې ورته وویل ام جمیل ول کېدای شي ستا شیطان ته پرېږدې معنا دا ده د شپې نه راوځي. الله ورته والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. نه ته الله پرېږدې نه الله در څخه پاتې. یا مشرکین ول دا محمد صلی الله علیه وسلم چې پرېږدي دا ابتر دی. ابتر اصلي دا دمبورېده چې دا بیخي پرې لکې پرې دوی په اصطلاح کې دغه ته ویل کېدل چې اولاد نه لري. ول دا ابتر دی اولاد نه لري. الله وقل انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. دا ستا دشمن ابتر دی دا هغه تر شا څوک نه پاتې ستا خو ګرد امت اولاد. نو د قرآن په دې نجمن نزول کې دا ګټه پکښې یو چې د هرې واقعې موافق په قرآن نازل شو. او یوه مسله بله د قرآن پاک په شان کې د جمع د قرآن د قرآن پاک د جمع چې څنګه جمع شو څو واره جمع شوی. اول ور چې قرآن پاک د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په وخت کې نازلېدی داسې اهتمام باقاعده د دفترینو د وقایې د ورقې د کاغذ د جمع د اتحادانو او بد د قرآن پاک د سیاقه داسې معلومیږي چې دا قرآن داسې په ترتیب واره نه دی نازل شوی چې یو پله الحمدلله نازله سو مثلا بیا الف لام میم نازل سو بیا بل بیا بل بیا بل. اوس به دلته تشته راشي یو بسته صورت بیان چې دا ګرد مدني دی دا یو دوه آیاتونه پکښې مکي دي. دا ګرد صورت مکي دی دا یو دوه آیاتونه یې مدني دي. خو دا شو په یوه پله به درې و څلور صورتونه را روان. نو څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم به صورت نازل شو بلکې په سورة البراءت کې واقعه راځي. سورة البراءت په سر کې بسم الله نسته وجه یې وایي دا ده چې قرآن پاک به نازل سو چې نوی صورت به نازل سو نو بسم الله به نازل سو رسول الله به کاتب تو چې دا بسم الله ولیکه دا نوی صورت جلا. عباره بنو آیات چې نازل سو ورته ویل بیا دا هغه پلانکی صورت چې نازل سوی په هغه کې کښې دا آیات چې نازل سوی دا په پلانکي صورت کښې یعنې په یوه پله مثلا درې څلور پنځه صورتونه نازلېدل. نو نن به یو آیات نازل سوی رسول الله به ورته دا په هغه صورت کې کښېږده سبا به بل نازل سو دا په بل صورت کې کښېږده.
د صورت براءت په شان کې وایي نه رسول الله د مستقل صورت حکم وکړي چې بسم الله په سر کې ولیکئ چې نه دا وایي چې په فلان کې صورت کې ولیکئ نو نه من کل وجوه جلا صورت ولیکئ چې بسم الله مستقل کې نه د بل صورت جز کړي نو مقصد مې راغی چې دا قرآن پاک چې نازلېدی داسې متفرق نازل شوی یو ګر صورت په مکه کې نازل شوی دوه آیات په مدینه کې نازل شوي صورت دلته مکه مکرمه کې نازل شوی مدینه منورې چې رسول الله ولاړ هلته به یو دوه آیات نازل شوه کاتب ته یې ویله ول دا په پلانکي صورت کې چې د په مکې صورت کې دوه آیاتونه به په مکه کې د صورت نازل شوي و نور صورت په مدینه منوره کې نازل شو بیا لیکن دغه شي چا به یو صورت پر یو شي د ځانه سره لیکلی و چا به یو څو آیاته لیکلي وه چا به پر ډبره لیکلي وه چا به پر اډوکې لیکلي وه چا به دا د خرما پر لښته لیکلي وه چا به پر څرمن لیکلي وه چا به یاد کړي وه د چا سره به نوشته وه متفرق وه په کتابت کې متفرق وه په کتابت کې متفرق وه د یو چا سره ګرد قرآن لیکلی نه و خو البته په حفظ کې نو بیا ونو ته څه فکر کوې چې زموږ په زمانه کې لا خلکو یاد کړی وو صحابه وو بارګه د ورځ په ټلیفون ساعت تېروئ قرآن به نه یادوي ښه د قرآن عاشقان وو چې هغه یې عاشقان وو دغه ثمره سو چې موږ ته راورسېدی موږ چې وایو خدای نکرده ځینې غافل یو عمل مو په کم دی دغه متاوان دی چې ورځ په ورځ د قرآن قانون د ډېرو مسلمانانو د لاسه وشي د قرآن سیاسي اعجاز چې موږ تاسې په سبق کې ووایي